د دې په اړه لیکوالان لیکي چې دا په 1900 د افغانستان د لیکوالانو خبر کوم چې څو لیکوالان لیکي چې دا په 1942 کې په کونړ کې زیږېدلې وه او بعضې وایي چې یا په جلال آباد کې زیږېدلې وه خو د خیبر پښتونخوا د پېښور څه لیکوالان لکه لایق زاده لایق صاحب او داسې څه نور لیکوالان بیا لیکي چې یا دا په سوات کې زیږېدلې وه او بیا پېښور ته راود سوې وه د دې میړه شیرین نومېدی چې د افغانستان د جلال آباد سره تعلق و بیا بیرته دا جلال آباد له بیولې وله نو دوستانو دا معلومات زه پر تاسو پرېږدم تاسو به په کمنټ کې ضرور راته لیکئ کې داسې چې په دې ملګرو کې داسې وي چې تر ما کره معلومات لري ما خو چې څومره اورېدلي دي ما دا 3 خبرې اورېدلي دي یو لیکي چې دا د کونړ وه په کونړ کې زیږېدلې وه یو وایي چې یا دا د جلال آباد په جلال آباد کې زیږېدلې وه خو د خیبر پښتونخوا پېښور لکه ما چې ذکر وکړ لکه لایق زاده لایق صاحب ډېر ښه شاعر او لیکوال دی هغه لیکي چې دا په سوات کې زیږېدلې وه دا د سوات د سیمې وه خو دوستان یوه خبره به زه تاسو ته وکړم چې باید موږ د یو سندرغاړی چې وي هغه د پښتنو وي هغه د سیمو نه وي هغه چې څوک پښتو وایي دا توپیر به موږ نه کوو دا فرق موږ نه کوو چې دا ولې د خیبر پښتونخوا ده یا دا ولې د سوات ده یا دا ولې د پېښور ده یا دا ولې د جلال آباد ده یا دا ولې د کابل یا کونړ چې هر څوک وي هغه که د خیبر پښتونخوا وي که د کابل وي که د جلال آباد دا ټول د پښتنو یوه سیمه ده موږ یو خلک یو زموږ یو قام دی یوه مې ژبه ده یو مې کلتور دی په دې کې هیڅ فرق نشته موږ که د هرې سیمې سندرغاړی باید موږ بیا سندرغاړی داسې وي چې سندرغاړی هیڅ باډر نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه د هر چا دپاره سندرې وایي چې څوک د ده په ژبه پوهېږي نو پښتانه دا د پښتنو ګډه اساسه ده که د هرې سیمې یو موږ فرق نه لرو دا د لیکوالانو اختلاف خبره مې درته وکړه څوک وایي په 1942 کې په کونړ یا جلال آباد کې زیږېدلې ده بعضې لیکوالان زما تر سترګو داسې هم تېر شوي چې په 1952 کې زیږېدلې ده خو چې هر څه وي هر چیرې چې پیدا شوې ده په دې درو ځایو کې به په یو ځای کې ضرور پیدا شوي یا سوات یا پېښور یا کونړ خو موږ کره نسو ویلی ځکه چې د دې د خپلې خبرې نشته خو معلومات داسې دي چې دې زده کړې نه وې کړي خو دې ته خدای پاک دوه شان ډېر ښایسته ورکړي وو لکه یو غږ ډېر قدرتي ډېر په غږ کې ډېر سور و تال و او بل د دې رنګ خدای پاک دې ته یو ښه ښایسته رنګ ورکړي وو نو په دې دواړو وجه باندې دا ډېر مشهوره وه نو دې د خپل د موسیقي سفر د جلال آباد څخه پیل کړ او بیا په 1908 میلادي کال کې کابل ته ولاړه کابل هغه وخت د پښتو د موسیقي مرکز بلل کېدی دې هلته د یو شمیر نورو پښتنو سندرغاړو سره ولیدل او باقاعده یې په رادیو کابل او ټلویزیون کې سندرې ریکارډ کړې او اکثره سندرې یې ډېرې کامیابه سوې ویل کېږي چې بخت زمینی د خپل خاوند شیرین سره د کابل په زاړه ښار باراني کوڅه کې په یو واړه شان کور کې اوسېدله نو په داسې نازک وخت کې هم بخت زمینی نه یوازې سندرې ویلې بلکې د انقلابي او حماسي سندرې ویلې د دې یو ډېره مشهوره سندره ده چې ای سربازه یاره خیژه په مورچل باندې بیا به دې اوده کړمه سوري د اوربل لاندې که څه هم بخت زمینه په لیک لوست نه پوهېدله خو د خپل جادوګر شرنګېدلي اواز په وجه ډېر شهرت پیدا کړ او خدای پاک یو ډېر قوي حافظه هم ورکړې وه خو هغه وخت په افغانستان کې د خلق ډیموکریټیک حکومت او مشري دغه ببرک کارمل کوله ولسمشر ببرک کارمل و چې د خلق ډیموکریټیک عمومي منشي هم او په دا وخت کې دوستانو د مجاهدو ډلې هم وي یو شمیر جهادي ډلو د ببرک کارمل او دغه د حکومت سخت مخالفت کاوه او جنگي ماحول و او د بخت زمینی انقلابي سندرو ویل هم
مجاهدین نور په خشم کړي وو. ویل کېږي او اخر په 1981 میلادي کې د جولای د 15 نیټې سره سمون خوري چې د ګلبدین حکمتیار او رباني د تنظیمونو خلکو هغه مړه کړه. خو یوه خبره بله هم ډیره مشهوره ده چې بخت زمینه د نري رنځ یعنی ټي بي یا تبرکلوز چې ورته وایي په دې ناروغي مړه سوې ده. خوږو دوستانو په هر مرګ چې مړه سوې ده، خو دوستانو موږ به دا ووایو چې موږ دغه وخت ما درته وویل چې کره معلومات موږ سره نشته، اختلاف رایه بیخي ډېره ده په دې باره کې چې بخت زمینه که مجاهدو مړه کړي وي، مجاهدینو مړه کړي وي او یا په نري رنځ یعنی په ټي بي مړه سوي وي. خو د هغې یادونه اوس هم شته. خبره داسې ده چې سندرغاړی هېڅکله هم نه مري. سندرغاړي چې څه مشهوره سندرغاړي دي هغه اوس هم زموږ په منځ کې ژوندي دي، ځکه چې د هغو مشهورو سندرغاړو غزلې او سندرې اوس هم موږ اورو. خوږو دوستانو سندرغاړي هېڅکله نه مري، سندرغاړي تل ژوندی وي. بیا خاص کر بخت زمینه چې په هغه ماحول کې، په هغه حالات کې چې جنګي ماحول و، سخت حالات و، په هغه حالات کې سندرې ویلې. نو خو اختلاف ډېر دی. څوک وایي چې مجاهدینو لخوا صدا مړه سوه، څوک وایي دا ورور یو نادرکه سول، بیا یې مړي وموندل سول، په کور کې مړي پراته وو. څوک وایي چې د نري رنځ دغسې مړه سوه. خو د دې چې څنګه د ژوند کیسه مبهمه وه، همداسې د مرګ کیسه هم دغسې مبهمه او نامعلومه پاته سوه. خوږو دوستانو خو موږ صرف داسې وایو چې موږ باید د خپلو سندرغاړو په ژوند کې قدر وکړو. خوږو دوستانو د بخت زمینې تر ټولو مشهوره سندره خو هغه وه چې ای سربازه یاره خیزه په مورچل باندې او بیا به دې اوده کړمه سوري د اوربل لاندې. او د ده د یو څو نورو سندرو نومنې هم زه تاسو ته وړاندې کوم. د دې یو بله سندره ده، وایي ښایسته ځان مې جوړ کړی په هنر راځه راځه، ګودر ته یم روانه مازدیګر راځه راځه. یو بله سندرې ده، زما یاري د ډېره سخته لوغړن بشې ته، زما یاري د ډېره سخته لوغړن بشې ته، یاره غمجن بشې ته مه ګوره ماته. او یو بلې ده، زما خوږه جانانه و جار مې شلتانه، دا سترګې خماري و دا زلفې عنبري. یو بله سندرې ده، زما په یارانه کې رنځوران ډېر عاشقان دي، زما په یارانه کې رنځوران ډېر عاشقان دي او زلفې مې ماران دي مه راځه نږدې. خوږو دوستانو دا د بخت زمینې د ژوند کیسه وه. خوږو دوستانو داسې دی که چیرې مې دا ویډیو خوښه سوې وي نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ او یو ښه کمنټ وکړئ، لایک دا زموږ ویډیو لایک هم کړئ. خوږو دوستانو زه وخت پر وخت داسې ویډیوګانې اپلوډوم، دا د سندرغاړو او د مشهورو کسانو د بایوګرافي او د ژوندلیک ویډیوګانې پورته کوم. نو دوستانو دا موږ ته ډېره حوصله افزایي راکوي، دا ستاسو مینه چې تاسو باید زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک راکړئ، کمنټ راکړئ. خوږو دوستانو تر بلې راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په موخه مو ښه ژوندي اوسئ، کور مو ده. مننه.